د شهید او شهادت د کتاب مؤلف مولوی محمد نعیم صاحب هغه د استاد احمد عبد الله رحمت الله علیه د شهادت یا د شهید کېدلو یو کرامت د قاری برهان لخلینه نقل کوي د خپل کتاب کې. استاد احمد عبد الله رحمت الله علیه عجیبه ملائک صفته انسان د ما شاګرد. استاد احمد عبد الله د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه له معهد نه فارغ شوی. د تاجر پیشه سړی کابل په کلوله پشته کې بیخي د ارګ سره نږدې خلوي کور کلوله پشته کې الته د کور او پلاری ورونه د کابل په منډي کې لوی لوی دکانونه درلودل. الله توفیق ورکړو راغی مدرسې ته مدرسې وې د مدرسې نه ورسته بیا لاړ بیا د مجاهدینو د اولادونو د مهاجرونو د اولادونو په افغانستان کې کوم مجاهد مهاجر راغلی وو یغوی د اولادونو یو مدرسه او په دې مدرسه کې استاد شو. هغه ته د استاد ضرورت وو بیا ما سره مسؤلینو رابطه وکوله امارات لوزین مسؤلین چې د تعلیم او تربیه په مجال کې کار کاوه وی چې څو استادان کوم تر پیدا کړي د موږ بچیانو ته دین اسلام ورخي موږ ته تاسو غیږ ته پناه راوړل. نو بیا زلاړم د استاد احمد عبد الله د کور ته استاد احمد عبد الله راوخت موږ دلته ورور مدرسه ده د مدرسه کې تل تکلیف وباسه د خلکو سره د مجاهدینو سره الله تعالی توفیق ورته ورکړ. استاد شو بیا په شکل امریکایان راغله د امریکایانو د راتګ نه وروسته بیا جهادي استاد شو بیا مدرب شو بیا په داخل د افغانستان کې اماغلته اوسېده تر څو شهید شو. چې کله استاد احمد عبد الله رحمت الله علیه په میدان کې شهید شو نو بیا هغه د واسکټ هغه د جمپر چول هغه نه په تر ډېرو میاشتو پورې خوشبويي تله تر دې اندازې چې د استاد احمد عبد الله د جمپر د 15 میاشتو وروسته بیا به مجاهدینو داسې د دوه غوت په اندازه باندې ټوټه هر چا به یو دوه غوت ځان سره وساته دغه په کور کې دغه په سنگر کې دغه په کوټه کې د وسېدو په ځای کې به خوشبويي و. علاوه د دینه یو بل قصه ز تاسو ته کوم هغه د بخوانی جهاد په وخت کې بیخي ډیر شهیدان شول بیخي ډیر شهید شل لک انسانان شل لک مسلمانان شهیدان شول بیخي ډیر مجاهدین شهیدان شول. د افغانستان د لغمان په ولایت کې یو قومندان اصلي نوم قدرت الله پاچا باندې مشهور او د تورغره پاچا ورته وي. د ماته قصه کوله چې موږ په لغمان کې د کرغیو په ولسوالۍ باندې عملیات وکړو او د عملیات په ډیر داسې سخت او تنگ حالت کې و ولسوالۍ ته موږ ډیر ونږدې شوو شاوخوا ته د شولو پټي و یو ملګری د موږ شهید شو چې شهید شو موږ د فرصت پیدا نه کړ چې دا شهید ځان سره یا وچت کړی شو یا یې خخ کو ځکه چې دښمن را باندې زورور شو او موږ د وړلو څه چاره نه درلوده رڼا شو را باندې ورځ شو پناهګاه نه وه نو بیا دا شهید موږ یوې پولې لاندې که پوله ور باندې راوغورځوله همداسې خاورې ور باندې راواچولې دی یې پټ که هماغلته او ورنه لاړو پرېښود او بیا موږ په اسانه باندې هغه ځای ته راونه ګرځېدلی شو تر څو چې ولسوالۍ فتح شوه. 2.5 کاله وروسته به ولسوالۍ فتح شوه موږ راغلو بیرته چې راغلو نو ورغلو هماغه ځای ته وګورو چې هغه شهید سره څه شوي چې هغه که پاتې وي چې یو سم ځای ته یې یوسو خښې کړو په یو مقبره کې سم په عزت باندې دفن کړو. وایي چې کله ورته راورسېدو چې هغه خاورې مو نه واړولې د قسم راته وکړه چې هماغسې تر و تازه پروت و لکه څنګه چې په کومه ورځ موږ خښ کړی و په همغه حالت کې دی هلته پروت و 2.5 کاله وروسته هم دی مغلته د شهادت په مغه د اولې ورځې په حالت باندې په نمجنه ځمکه کې ځکه د شولو ځمکه د اوبو ځمکه وي هلته پکې په میاشتو میاشتو اوبه ولاړې وي او په نمجنه ځمکه کې وچ شی هم خرابېږي دا خو له تیار تازه لوند وي